خوراک او څښاک کول په خولې سره او یا د پوزې په لار سره ځکه پوز هم لار ده. حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په امام ترمذي دا حدیث راوړی بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما چې اودس کوئ نو پوزې ته اوبه ښه ور دننه کوئ الا دا چې د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه ور دننه کوه لکه چې یره ده کیدای شي دننه لاړې شي. څلورم هغه څه چې د خوراک څخه کار ورکوي په هغې سره به روژه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روژه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستن وال ستن خو ډېر څه دي وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي. اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول یا ستن د زړه دپاره وهل یا بله د بیمارۍ دپاره کې هېڅ حرج نشته. هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي. څلورم او د اختلافي مسله ده حجامه. پنځم او دا اختلافي ده حجامه او د دې اختلاف هم را روان دی. سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه خو ځان سره ولیکئ. ښکر لګول څه ته وایي؟ حجامه څه ته وایي؟ که تاسو ذهن هغه بله جامه ته لړاګیرې چې خرې نه حجامه ښکر لګول دې د پښتو کې ښکر لګول وایي. پخوا به یې دا په ښکر سره دا وینه راښکوده نو حجامه. حدیث ته امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم د دواړو روژه ماتېږي. چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي. دا به ښه اختلافي مسله ده په خپل ځای کې به تفصیل راشي. شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټی کول. قصدن الټی کول. امام ترمذي یو حدیث راوړی امام ترمذي چې په چا باندې الټۍ زورورې شي وویې کړي نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي. ومن استقا عمدا فلیقت. او چې چا قصدن الټۍ وکړې که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي. اوومه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه. نو څه وشوي؟ کمې د رمضان په میاشت کې رمضان میاشت کې شپې او څوک کوروالی وکړي نو بیا د ورځې او د روژې په حالت کې ځکه چې د ورځې داسې هم کیدای شي یو سړی د رمضان په میاشت کې دی د ورځې په سفر کې دی او روژې نه دی نیولې نو دا خبرې ورسره لازم دي کوروالی کول د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. نه الاستمناء منی ویسته د شهوت تلاسه. خولې او د پوزې لارې نه خوراک او څښاک کول. نه انجکشن ولې وایي ما خو داسې نه دي ویلي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي ما انجکشن نه دی ویلي. لکه انجکشن خو یو شی دی. حجامه کول قصدن الټۍ کول چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. په دې کې بعض اتفاقي دي او بعض اختلافي دي او دا دوه مسلې ما تاسو ته ووایي چې دا ښه اختلافي دي خپل ځای کې به یې راشي. یو استمنا آیا منۍ وتو سره بغیر د کوروالي نه منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه. او دویمه مسله حجامه چې د بدن نه وینه وایستې شي دې سره روژه ماتېږي او که نه. په دې کې د علماو د پوخانې اختلاف دی. دلته بله فایده یاده کوي په دې ټولو کې دا خبره لازم ده سوای د حیض او د نفاس نه
روجه هله ماتېږي چې دې سړي کې 3 شرطه وي. روجه هله ماتېږي په دې کارونو سره چې 3 خبرې پکې وي، سوای د حیض او نفاس. حیض او نفاس دې لرې که. اولنی شرط دا دی چې ان یکون ذاکرا، دې سړي ته به دا خبره یاده وي. لکه اوس یو سړی دی ییر دی چې زما روجه ده، یو سړي نه ییر دی چې زما روجه ده او د اوبو ګوټې وکړو، نه ماتېږي روجه. ولې؟ ځکه چې ده نه ییر. دویم شرط پکې دا دی چې ان یکون عالما، دی به عالم وي چې وایي دا کار ناروا دی. دریم پکې دا دی چې ان یکون مختارا، دی به دا کار په خپل اختیار سره کوي. لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره او هغه وخوړه، څه وایي؟ ولې نه ماتېږي؟ ځکه چې خپل اختیار یې نه و. نو دا 3 خبرې پکې لازم دي. کمې کمې دي؟ یاد یې ورته، او چې پوهی، او چې اختیار یې. دا 3 خبرې پکې لازم دي. د فایدې دپاره به تاسو ته هغه څه ذکر کړو چې نن سبا ډېر تپوس کېږي او په هغې سره روجه نه ماتېږي. دا ډېره اهمه فایده ده د ټولو دپاره، حاضرین، اورېدونکي، لیدونکي. د دې شینو په باره کې ډېر تپوس کېږي او د دې خبرو په باره کې دا کمې چې به زه ذکر کوم، او دې سره روجه نه ماتېږي. د دلایلو په رڼا کې د روانو کارونو سره روجه نه ماتېږي. یوه، په سترګه کې قطره کول، په سترګو کې ټکی کول، دې سره روجه نه ماتېږي. په سترګو کې ټکی کول، دې سره روجه نه ماتېږي. دغه شان په غوږ کې ټکی کول، دې سره هم روجه نه ماتېږي. پوزې دې کې بیا د علماو اختلاف دی، ځان ترې ساتل پکار دي. ولې؟ دغه لار ده، د پوزې نه معدې ته لار ده. تاسو خیال کړی کوم سړی چې بیمار هسپتال کې داخل او خوراک نشي کولی، پیپو ته به کوم ځای کوځي؟ په پوزه باندې. نو د پوزې ټکی نه. د سترګې په قطرې سره روجه نه ماتېږي، او د غوږ په قطرې سره روجه نه ماتېږي. او دغه شان د هغه سابندۍ په بیماري کې چې بخاخ استعمالي، اکسیجن چې کوم استعمالي، یا سپری غوندې کې ورسره خوله کې کوي، په هغې سره هم روجه نه ماتېږي. کوم سړی چې بیمار وي او د سابندۍ مسلو ورته یو خوله کې هغه سپری کوي یا اکسیجن ځان ته لګوي، نو په دې سره روجه نه ماتېږي. دغه شان په هغه ستنو او ډراپونو سره روجه نه ماتېږي چې هغه د خوراک او څښاک کار نه ورکوي، د بیمارۍ د لاسه. هر قسمه بیماري چې او هر قسمه ستن چې که هغه ستن په رګ کې او که په رګ کې نه وي، د دې سره روجه نه ماتېږي. دغه شان که یو سړی زخمي شي او د بدن نه یې وینه لاړه شي، نو په دې سره روجه نه ماتېږي. چې څوک زخمي شي او د بدن نه یې وینه لاړه شي، په دې سره روجه نه ماتېږي. دغه شان د پوزې راماتېدو سره هم روجه نه ماتېږي. پوزې د راماتېدو سره روجه نه ماتېږي. دغه شان که څوک هسپتال ته لاړ شي او د وینې د ټیسټ ضرورت ورته راشي او د بدن نه وله وینه وباسي چې دا ټیسټ وله وکړي، نو په دې سره هم روجه نه ماتېږي. دغه شان په بدن باندې ملهم لګول، وسلین لګول، غوړول، په دې سره روجه نه ماتېږي. اگر که په شونډې ولګې، لکه یو سړی د شونډې وچې شوي دي او دی په شونډو باندې ملهم لګوي یا پې څه دوایي لګوي، نو په دې سره روجه نه ماتېږي. دغه شان ټوت پیس استعمالول، غاښونه اینځل په هغې سره، په دې سره روجه نه ماتېږي، خو احتیاط به کوي چې تېرې نه کړي. دا تپوس ډېر زیات کېږي، د عوامې کوي، زه د غاښونه به برش باندې اینځلی شم او که نه.
په برش هم مینځلی شي او مسواک هم استعمالولی شي. مسواک استعمالول ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روژې په حالت کې. خو دومره احتیاط به کوئ چې مسواکي او که برش استعمالی چې خونې هغه تیر نه شي، هغه څه چې دي هغه تیر نه شي. لکه د مسواک به صحیح لکه مسواک سړی خوله کې وي نو د هغه داسې نری نری شي او کله کله خوله کې پاتې شي نو چې دا تیر نه شي. او دا بل خو واضح د ټوت پیسټ د برش چې استعمالی چې دا دوایي دننه تیره نه شي، بس خبره نه. د ضرورت په حالت کې که غرغړې ته ضرورت راشي نو هم کولی شي، خو احتیاط به کوي چې تیره نه شي، په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې کوم میکاپونه کوي او په میکاپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې میکاپ کوي او میکاپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان خوشبو بینول روژه نه ماتوي، الا د بخور نه به ځان ساتي، لوګی نه ځان به دې ساتي، ځکه چې کله څه وشي چې دا معدې ته ورسي، کله انسان د لوګی راکاږي که نه ناچېرته ځي معدې ته، نو دغه لوګي نه ځان ساتل پکار دي. هغې نه علاوه چې کومې خوشبویانې دي که دا دې بین کړي څه خبره نه ده. دغه شان په لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي، لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي. او دغه شان بلغم او خراش کې تېرولو سره روژه نه ماتېږي چې کله خولې ته نه یې را رسېدلی، دا پکې شرط دی. ګورې لکه کله داسې چې بلغم خولې ته نه یې راغلی، دننه یې حلق کې هغه که تېر کړي هغې کې څه حرج نشته، خو که خولې ته راغی نو بیا به یې ټوکېږي، که خولې ته راغی بیا به یې ټوکېږي، بیا یې نشي تېرولی. ښه که چېرته یو زنانه خوراک سکي د ضرورت دپاره چې ګوري دې کې مالګه ده شتي که نشته، دې کې څه حرج نشي، په دې روژه نه ماتېږي. سکنه یعنې یو شی سکل چې د خوږوالی تریخوالی او دا هر څه معلوم شي خو تېرېږي نه، نو په دې کې څه حرج نشته، دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان رنجو لګولو سره هم روژه نه ماتېږي، رنجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که چېرته څوک اوده او اودس پې واوړي، احتلام ورته وشي، مني ته لاړه شي، نو په دې سره اودس په دې سره روژه نه ماتېږي. عفوا اودس نه، په دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی دی اوده دی، د ورځې اوده شوی دی، د روژې نیولې ده، اوده دی او په خوب کې ورته احتلام وشو او مني ترې لاړه، نو روژه نه ماتېږي. چې راپاسي غسل دې وکړي. او بیا دا خبره ګوره کمزوري ده، زمونږ خلک وایي که نه، وایي غسل به وکړي او غړغړه او پوزه ترخول به پرېږدي څه ته، روژه ماتې ته. دا بعض به ویني که نه څنګه چې داسې کجوره وخوري ورمنډه کړي به دی عوام بیا لکه څه کې غړغړه را پاتې شوې. دا غړغړه په اصل کې شتیم نه به دې کې، غسل کې صرف چې خولې ته اوبه اچول، غړغړه نه ده. غړغړه خدای ته مرۍ ته اوبه رسوي، خولې ته اوبه اچولو څه مطلب ده؟ خولې ته اوبه واچوې داسې به یې وچورلې، نو به یې توکي. پوزه کې دا لازم نه چې ته به یې دومره ترخی چې په سترګو کې د اوښکې راشي. پوزې ته اوبه واچوه چې کله ته پوه شو چې اوس مې راښ کودی بیا یې سوڼ کړه بس. او دا د روژې په حالت کې هم کیدی شي، او دا د روژې په حالت کې هم کیدی شي.